تصور وکړئ چې ستاسو ماشومان د لوبو لپاره بهر تللي وي او 2-3 ورځې تېرې شي خو ماشومان مو بیرته کور ته رانشي. همداسې یو څه د وایلډ بورز فوټبال کلب له 12 ماشومانو سره هم پیښ شو. دا ټول ماشومان چې غار ته ننوتي وو پرته له خوړو یې 13 ورځې تېرې کړې. دا د 2013 کال د جون د 30 نیټه وه. د وایلډ بورز فوټبال کلب ته ماشومان د فوټبال لوبې لپاره تللي وو. په همدغه ورځ ماشومانو او د هغوی کوچ پریکړه وکړه چې د تام لوانګ غار ته یوازې د 1 ساعت لپاره په چکر لاړ شي او دغه غار له دننه څخه وګوري. دا غار د تایلند په پونګ پاک کلي کې دی چې د 10 کیلومترو څخه اوږد او 15 متره ژور دی. دا غار د لویو تیږو په غرونو کې دننه دی. دا ټول ماشومان دلته د غار نندارې لپاره راغلي وو. خو دا د دوی یو خطرناک سفر هم وو. روزونکي او ماشومانو پریکړه کړې وه چې هیڅوک به هم نه خبروي او یوازې د 1 ساعت لپاره به غار ته دننه ورځي. خو همدا د دوی ستره تېروتنه وه، ځکه وروسته ورسره داسې څه پیښ شو چې دوی کله فکر هم نه و کړی. دا ټول 12 ماشومانو، عمرونه یې له 11 څخه تر 14 کلونو پورې وو. همداراز د دوی سره 25 کلن روزونکی هم وو. ټول په سایکلونو باندې د تام لوانګ غار ته ورسېدل. سایکلونه او سامان یې د غار بهر کېښودل او د غار د نندارې لپاره غار ته ننوتل. روزونکي ته دا کومه نوې خبره نه وه، ځکه هغه مخکې هم څو ځله دې غار ته ننوتی او تر 8 کیلومتره پکې تللی و. هغه غوښتل چې نن به د غار دننه د خپلو لوبغاړو نومونه هم په دیوالونو لیکي. دوی یوازې د 1 ساعت لپاره راغلي وو، نو له دوی سره د خوراک څښاک هم څه نه و. دا که څه هم د بارانونو موسم نه و، خو د دوی غار ته له ننوتلو سره وروسته موسم خراب شو او باران پیل شو. ماشومان او روزونکي غار ته ډېر دننه تللي وو او له بهر دنیا سره یې هر ډول اړیکه ختمه شوې وه. خو په همداسې وخت کې د باران اوبه غار ته ننوتل پیل شو. وخت تېرېده او کله چې ماشومان کور ته بیرته ستانه نه شو نو کورنۍ یې پریشانه شوې. هغوی د ماشومانو سره د اړیکې هڅه وکړه خو بریالي نه شول او نه پوهېدل چې ماشومان اوس چیرته دي. خو وروسته ورته د فوټبال کلب د ادارې لخوا دا معلومات ورسېدل چې ماشومان ټول د تام لوانګ غار ته نندارې لپاره تللي دي، چې دې خبرې کورنۍ لا ډېرې پریشانه کړې. کله چې د ماشومانو کورنۍ غار ته ورسېدي نو هلته یې د ماشومانو سایکلونه او نور سامان د غار بهر ولیده. معنا دا چې ماشومان لا هم په غار کې دننه وو. دا وخت دوی د ډار ځکه وو چې د باران اوبه هم غار ته ننوتې وي او غار له اوبو ډک شوی و. کله چې د جولای په میاشت کې بارانونه شروع شي نو د تام لوانګ دا غار له اوبو نه ډکېږي او له همدې امله دلته ګڼ شمېر کسان هم مړه شوي دي. د دوی ډار لا پسې زیات شو. فکر یې کاوه چې خپل اولادونه یې له لاسه ورکړل. خبر خور شو او سم د لاسه د ریسکیو ټیم یا د ژغورنې ډله د غار سر ته راورسېده. کله چې د ریسکیو ټیم غار ته دننه شو نو ورته معلومه شوه چې د غار هره برخه له اوبو څخه ډکه ده او د ساه اخیستل هم پکې ګران دي. د شپې 11 بجې شوې او اوبه لا هم د غرونو څخه را روانې وې او غار ته دننه ورتللې. د ریسکیو ټیم دغه کورنیو ته دا بد خبر هم واورو چې اوبه د غار ډېرو برخو ته رسېدلي او په غار کې مخکې تګ ممکن نه دی ځکه د دوی سره دومره وسایل نشته. نو همدا وه چې دوی د ژغورنې د عملیات ودرول او ویل که ماشومان په غار کې دننه ژوندي وي نو شپه به په همدې غار کې تېره کړي. کله چې د ریسکیو ټیم د غار ټوله نقشه ولیدله نو معلومه شوه چې د غار ځینې برخې جوړې دي خو ځینې لوړې برخې هم لري. دوی فکر وکړ چې ښایي ماشومان د غار په دغه لوړو برخو کې ناست وي او د مرستې په تمه وي. خو ټوله شپه بیا هم غار ته اوبه ور روانې وي او په سبا ورځ سهار د ریسکیو ټیم د غار څخه د اوبو راایستلو هڅه پیل کړه. لوی پمپونه یې ولګول تر څو د غار څخه اوبه راکمې کړي. دوی ویل چې انسان له خوراک پرته ژوند کولی شي خو له اوبو پرته ژوند نه کیږي. که څه هم غار له اوبو ډک و خو دا اوبه د څښلو وړ نه وي. په غار کې دننه روزونکي ماشومانو ته ویل چې کومې اوبه د ډبرو څخه راڅاڅي دا د څښلو وړ او پاکې اوبه دي. خو بهر د ریسکیو ټیم سره دا ویره هم وه چې ښایي په غار کې د اکسیجن کموالی د ماشومانو ژوند ته خطر پیښ کړي. د ریسکیو ټیم د غار په نقشه کې یو ځای پیدا کړو چیرته چې د ماشومانو د شتون امکان ډېر و. خو ستونزه دا وه چې دا ځای د غار له دروازې څخه 4 کیلومتره دننه و. وروسته د ریسکیو ټیم پریکړه وکړه چې د ماشومانو د راایستلو یوازینۍ لار دا ده چې مسلکي لامبوزن دننه ولیږل شي او ماشومانو ته ځان ورسوي. همدا وه چې د تایلند حکومت مسلکي لامبوزن راولېږل چې په سمندري پوځ کې د همداسې ماموریتونو تجربه لرله. په غار کې دننه د ماشومانو 40 ساعته پوره شوي وو
او هر څومره چې زیات وخت تېرېده د ماشومانو د ژوندي پاتې کېدو چانس هم راکمېده. مسلکي لامبوزن غار ته ننوتل، خو دا 4 کیلومتره لار وهل د یوې ورځې کار نه و، ځکه چې د غار جوړښت ډېر پیچلی و. هر څومره چې لامبوزن په غار کې مخکې تلل، اوبه هم لا زیاتې خړې او چټلې کېدې، تر دې چې یو داسې ځای ته هم ورسېدل چې آن خپل لاسونه یې هم نه لیدل. دوی له ځان سره یو پړی هم روان کړی و، تر څو بیرته د غار سر ته راوتل ورته اسانه وي. دننه تګ ډېر سخت و، خو د پړي په مرسته بیرته راوتل یو څه اسانه و. له 2 ورځې تګ وروسته دا لامبوزن د غار هغه برخې ته ورسېدل چې چیرته اوبه نه وي، خو دلته دوی هیڅ ماشوم ونه لیده. معنا دا چې ماشومان لا هم په غار کې دننه وو. خو که څه هم دا لامبوزن مسلکي خلک وو، خو په دا ډول غارونو کې دوی کله د ژوند ژغورنې عملیات نه وو ترسره کړي، نو مخکې تګ یې ډېر وخت نیوه. د ماشومانو د ورکېدو 4 ورځې پوره شوې. بهر ریسکیو ټیم یو پوره کیمپ جوړ کړی و. کورنۍ او نړیوالې رسنۍ هم راغلي وي او شیبه په شیبه یې خبرونه خپرول. ټوله نړۍ دې ته په تمه وه چې دا ماشومان ژوندي راوویستل شي. د رسنیو له لارې خلک خبرېدل او د نړۍ له ګوټ څخه هم مسلکي لامبوزن دلته راورسېدل. خو کوم لامبوزن چې دننه تللي وو، هغوی تر اوسه ماشومانو ته نه ورسېدلي. نو داسې کسان هم راوغوښتل شول چې هغوی د داسې غارونو د ژغورنې عملیاتو کې تجربه لرله. د بریتانیې د غار د ژغورنې مسلکي ټیم هم راغی. دوی له راتګ سره سم د غار څخه د اوبو راایستلو کار نور هم چټک کړو. د غار 2 برخو کې لوی پمپونه ولګول شول او له غار څخه د اوبو د راایستلو کار لا ډېر چټک شو. د غار لومړي 800 متره ځای له اوبو څخه خالي کړی شو او همدلته د بریتانیې ریسکیو ټیم ځان ته کیمپ جوړ کړ چې چیمبر 3 نوم ورته ورکړل شو. دلته د اکسیجن سلنډرونه او نور وسایل راوړل شول او له همدې ځایه د ماشومانو د ژغورنې عملیات پیل شو. پوره 10 ورځې تېرې شوې. لامبوزن له خړو اوبو هم مخکې لاړل او هغه ځای ته ورسېدل چیرته چې په زیات احتمال دا و چې ماشومانو به دلته پناه اخیستې وي. خو کله چې لامبوزن هلته ورسېدل، نو هیڅ ماشومان یې تر سترګو نه شو. خو د لامبوزنو سره یوازې دومره اکسیجن پاتې و چې بیرته چیمبر 3 ته ځان ورسوي. که نور مخکې تلل، نو اکسیجن یې ختمېده او له غاره وتل ورته سختېده. خو دوی یوه زړوره پریکړه وکړه او په غار کې نور هم مخکې روان شو. دوی چې لږ نور مخکې لاړل، نو یو بل ځای یې پیدا کړ چې هلته هم اوبه نه وي. لږ نور هم مخکې لاړل او هلته یې ماشومان ولیدل چې د تېرو 10 ورځو راهیسې همدلته ناست وو. کله چې ماشومانو لامبوزن ولیدل، نو ډېر خوشحاله شو. خو اوس تر ټولو ستونزمن کار دا و چې دا 12 ماشومان او روزونکی څنګه له غار وباسي، ځکه دا مسلکي لامبوزن هم په 10 ورځو کې دلته رارسېدلي وو. ماشومان کمزوري وو، له تېرو 10 ورځو راهیسې هیڅ خوراک هم نه و کړی. دلته یوازې د ډبرو څخه په څڅېدونکو اوبو ځان ژوندی ساتلی و. ماشومان ډېر کمزوري شوي وو او دومره اوږد سفر په لامبو وهل ورته ممکن نه و. کله چې دا خبر بهر ورسېده، نو د ماشومانو کورنۍ ډېرې خوشحاله شوې او د هغوی د مرګ ډار یې ختم شو. د رسنیو له لارې په ټوله نړۍ کې دا خبر خپور شو چې ماشومان پرته له خوراک څخه هم په غار کې ژوندي دي. خو بهر ناست ریسکیو ټیم وویل چې د ماشومانو موندل تر ټولو اسانه کار و، تر ټولو سخت کار اوس د دوی ژوندي راایستل دي. په همدې دوران کې ماشومانو ته خواړه ورسول شول او یو تایلنډي ډاکټر هم دننه واستول شو تر څو د ماشومانو درملنه وکړي. ماشومانو ویل چې کله غار له اوبو ډکېده، نو دوی سره دومره خواړه نه وو. دوی ویل چې روزونکي ورسره ډېره مرسته وکړه تر څو مراقبه یا میډیټیشن وکړي، له ذهن څخه منفي او ناوړه فکرونه وباسي، تر څو ذهني او بدني حالت یې له دې هر څه سره مقاومت وکړي. لامبوزن ولیدل چې د بهر په پرتله د غار دننه برخې کې اکسیجن 15 سلنه و. دوی فکر کاوه چې که د اکسیجن دا کچه نوره هم راکمه شي، نو ماشومان به یو په بل پسې خپل ژوند له لاسه ورکړي. د دې ستونزې د حل لپاره دوی ماشومانو ته د اکسیجن سلنډر د رسولو هڅه پیل کړه. لامبوزنو ماشومانو ته د اکسیجن سلنډر راورسولي، خو په دې وخت کې یوه بله داسې پیښه وشوه چې هیڅ چا یې فکر نه و کړی. د ژغورنې د عملیاتو په 14مه ورځ کله چې یو لامبوزن ماشومانو ته د اکسیجن سلنډر ورساوه او بیرته چیمبر 3 ته را روان و، نو په لاره کې بېهوشه شو. نورو لامبوزنو هغه راکش کړ او چیمبر 3 ته یې راورساوه، خو دوی ولیدل چې هغه لامبوزن ساه نه اخلي. هغه سمدستي په امبولانس کې روغتون ته ورسول شو، خو هغه مړ شوی و. د دې لامبوزن نوم سمن کونان و او د تایلنډ د سمندري ځواک د ریسکیو ټیم برخه و. د ریسکیو ټیم ټولو غړو ته دا ډېره خواشینونکې وه او دا د ماشومانو لپاره هم یو بد خبر و،
ځکه دوی سره اوس فکر و چې دا ماشومان څنګه له دې غار څخه بهر راوباسي. د ریسکیو ټیم اوس په دې فکر وو چې داسې یو پلان جوړ کړي چې ماشومان روغ او په اسانۍ سره بهر راوباسي. لومړی ویل شول چې له پاس نه به په هغه ځمکه وکیندل شي چې ماشومان دې لاندې غار کې دي. که څه هم دې کار یوه میاشت وخت نیوه خو ورسره دا کار سخت هم و ځکه د ماشومانو ژوند ته یې خطر لا زیاته وه. بیا دوی فکر وکړ چې د بارانونو درېدو ته انتظار وکړي چې دې کار هم 2 میاشتې وخت نیوه. د بارانونو له ودرېدو وروسته اوبه کمېدې او دوی ویل چې ماشومان به په اسانۍ راوباسي. خو ستونزه هغه مهال لویه شوه چې کله د موسم له حالاتو خبر شو او ورته وویل شول چې را روانه اونۍ د شمالي تایلنډ څخه د یو لوی طوفان د راتګ امکانات شته. د ریسکیو ټیم پریشاني لا زیاته شوه ځکه غار مخکې له اوبو ډک شوی او که نورې اوبه ورتللې نو پاتې خالي ځایونه یې هم له اوبو ډکېدل او بیا د ماشومانو د ژوندي پاتې کېدو امکان ختمېده. دوی دا پلان هم رد کړ او په دې فکر شو چې د طوفان له راتګ مخکې ماشومان راوباسي. یو پلان دا چې ماشومان په همدې اوبو کې بهر راوویستل شي خو ماشومان به دومره توان پیدا نه کړي چې د لامبو له لارې دومره اوږده لاره ووهي. وروسته یو داسې پلان جوړ شو چې د ریسکیو ټیم ټول ټیم پرې موافقه وکړه که څه هم دا پلان خطرناک و خو یوازینۍ لاره وه چې باید ماشومان ژوندي او په وخت راوویستل شي. نو د 2013 کال د جولای په 8 نیټه چې د ریسکیو عملیاتو 14مه ورځ وه، سهار وختي ډاکټر ریچارډ هاریس چې په خپله یو مسلکي لامبوزن هم و ماشومانو ته ورسېد. ټولو ماشومانو ته یې د بېهوشۍ درمل ورکړل. دا د بېهوشۍ درمل د جراحۍ پر مهال ناروغانو ته ورکول کیږي خو دوی یوازې دومره اندازه ماشومانو ته ورکړل چې ماشومان ویده نشي بلکې یوازې مازغه یې ارامه وي او د خطرناک حالت پر مهال ویره احساس نه کړي. ماشومانو ته د بېهوشۍ درمل ورکولو وروسته د دوی مخونو ته یو ماسک هم واچول شو ترڅو اوبه تیرې نه کړي خو یو پایپ هم هر ماشوم ته لګېدلی و ترڅو اکسیجن ترلاسه کړي. وروسته یو لامبوزن یو ماشوم له ځان سره واخیست او بیرته چیمبر 3 ته روان شو چې په شاوخوا 1 ساعت کې ماشوم چیمبر 3 ته ورسو. دا سفر اسانه نه و ځکه د غار ځینې برخې ډېرې تنګې وي او نه هم ډېر څه په سترګو لیدل کېدل خو ماشومان نیمه وده وو او هیڅ خطرناک ځای ته یې ډېر غبرګون نشو ښکاره کولی. له هغه وروسته 4 نور ماشومان هم په بریالیتوب سره له غار نه بهر په همدغه طریقه راوویستل شول خو لا هم 8 ماشومان دننه پاتې وو او باید چې راویستل شوي وای. دوی سره اکسیجن هم ختمېده او باید تر هر څه د مخه د اکسیجن سلنډر ډکې شوی وای. وروسته 4 نور ماشومان هم په همدې لاره راوویستل شو او په پای کې په 18مه ورځ ټول ماشومان او روزونکي روغ او سلامت له غار څخه راوویستل شول او د ریسکیو ټیم دا ماموریت هم بشپړ شو. خو د ماشومانو د ژغورنې په دې عملیاتو کې سمن کونان خپل ژوند د لاسه ورکړ. وروسته د هغه مجسمه جوړه او د همدې غار په سر کې ولګول شوه. د ژغورنې په دې عملیاتو کې 10,000 کسانو چې 100 پکې لامبوزن، 100 دولتي ادارې، 900 پولیس والا، 2000 عسکر، 10 هلیکوپټرې او 9 امبولانسونو برخه لرله او 200 د اکسیجن سلنډرې پکې استعمال شوې. دا په تایلنډ کې د 12 ماشومانو او د هغوی د روزونکي د ژغورلو د عملیاتو کیسه. هیله ده خوښه شوې مو وي. له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ او خپل نظر هم را سره په کمنټ کې شریک کړئ.